شکیب افغان هغه سندرغاړی یا هغه فلمي اکټره چې هر وخت خبرې کوي نو همدغه پکې وایي چې فلمونو کې ما کله هم کار کولو یا کار کوم نو ماته کیمرامین یا پروډوسر یا نور داسې کسان یادوي چې هغه را سره غلط کار غوښتنه کوي او چې غلط کار ورسره څوک نه کوي هغه جینې په فلم کې هم نه اخیستل کېږي. نو دا شکیب افغان خپله قصه خپله واقعه هم بیانوي چې دې سره څه شوي دي او چا ورسره دغه بله معامله کړې ده. نو د دې حقیقت به هم تاسو ته معلوم شي، د دې خبرې به هم تاسو سره شریک کړو. شکیب افغان چې دا یو افغانی ده، د افغانستان سره تعلق ساتي، هسې خو هم نن سبا دا خبرې شروع دي چې افغانان د پاکستان نه وباسي، خو هغه جدا خبره ده. خو اوس مهال چې د دې په باره کې کومه سټوري کومه واقعه تاسو سره شریکوم، نو څو ورځې وړاندې د دې ویډیو په سوشل میډیا وایرل شوی. په دغه ویډیو کې دا وایي چې ما کله هم فلمونو کې یا ډرامو کې د کار کولو غوښتنه کړې، نو ما نه د دغسې غلط کار غوښتنه کېږي او چې غلط کار څوک ونه کړي نو هغه په فلمونو کې یا ډرامو کې مخکې هم نشي تللی. شکیب افغان په خپلو خبرو کې دا هم وایي چې په 11 کلنۍ کې مې واده کړی و او دا هم وایي چې په هغه دوران کې زه په هېڅ څه باندې هم نه پوهېدم او وایي چې کله به مې ورور راغی نو ما به ورته ویل چې ما ځان سره کور ته بوځه. خو اوس مهال چې د دې خاوند مړ دی، یا په فلمونو کې هم کار کوي، په ډرامو کې هم کار کوي، سندرې هم وایي. څه موده وړاندې د دې خاوند چې و هغه هم وفات شوی او دا خپل خاوند پسې هم ډېره زیاته خفه و. قدرمنو دوستانو، د دې ویډیو شریکولو مقصد مو دغه دی چې په سوشل میډیا باندې دی اکثره وخت داسې بدې ردې خبرې کوي، نو دې ته پکار دی چې د دې فلمونو ډرامو نه د توبه وباسي او که دې سره هم څه نه څه پیسې وي نو پکار ده چې دا یو داسې روزګار ځان ته شروع کړي چې په هغې کې دا په حیا عزت په کور ناسته وي او د دې کاروبار وچلېږي.